سلام د کابل دارالامان سیمه ده او دا د سړک غاړې یو دوکان مخې ته تېرېدمه دستي راغلمه یو ځای ته تللی ومه نو دلته یو ملګری مې په ډېر یو عجیب انداز کې ولیده د ټیرونو د پنچرۍ یو دوکان لري او خوند خو یې دلته راکړ راته چې دی خپل شوق او هغه کومه مینه چې ده د هغه به چې تاسو ته زه ووایم نو ډېر به خوند درکړي د موسیقۍ هغه آله د عاشقۍ هغه آله چې خلک یې په غرونو رغونو او په دښتو کې غږوي هغه نو دلته غږوله استاد جان خان ما که دیدیم شما ایره چی کردین؟ مصروف بودین به یک چیز اینا شما چی میگین؟ برام توله یاد میشه توله توله مونږ ورته شپیلۍ وایو او فارسي کې ورته توله وایي نو دې غږول د ده پوښتمه چې دی په کوم شوق باندې لالا جان خان با کدام احساس ایره مصروف بودین و ایرا چی میکنین؟ لالا مردم شرقیش بیدیم و از هر یاد گرفته بیدیم خب شرقیش بیدیم خواستیم یاد بگیریم و گرفته یادم گرفته میشه خب یاد کنی کدام نغمه را حالی بر ما میخوانی؟ کدام شما بخونه بشه نه تو بخوان با شوق خود با علاقه خود زندگی کنن ډیره مننه خوشحاله شوم دغه ورور سره د کېناستو مطلب مې دا و چې مونږه په داسې یو ټولنه کې په داسې یو وطن کې چې هلته د انتحار انفجار ځانمرګي د بم د جګړې د ټوپک د مرمۍ نه علاوه موږ د ژوند خوند ته چا پرې نه ښودو نه له دې وروسته د سولې د راتګ انتظارونه کوو او خدای دې وکړي چې پس له دې نه لکه څرنګه چې مخکې د دې نه زمونږ هر بوټی د دې وطن هر خاوره د دې وطن هر لوټه د دې وطن هر تیږه د دې وطن د بم او انفجار شاهده وه خدای دې وکړي چې د موسیقۍ د الو سره هر ځوان هره پیغله هر سپین ږیری هر افغان راپورته شي او د ژوند سندره ووایي د زندګۍ سندره ووایي په همدې امید باندې چی پیغام داری لالا جان خان با وطندارای خود؟ وطنان ما همیست که زندگی صلح باشه و آرام باشه زندگی خوب باشه بعض دیگه باید متفاس نداره بخیر باشه لالا جان خان بخیر باشه ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو ژوند وکړئ او له ژوند خوند واخلئ خیر